کردان خصوصي پوهنتون کې د انجینرۍ او ساختماني موډلونو نندارتون جوړ شو. کابل کې د کردان پوهنتون ګڼ شمېر محصلینو خپلې علمي، ساینسي او د انجینرۍ د څانګې اړوندې پروژې په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړې. د دوی په وینا چې د عملي کارونو د زده کړې په برخه کې دا ډول فعالیتونه ورته ګټور دي. که برگزار در طرف پوهنتون کاردان سالانه هر سال برگزار میشه که به خاطر محصلین پوهنتون کاردان برگزار میشه که او پروژه های خود اینجا به نمایش میگذارن که بخش انجینرینگ میباشه و بخش تکنولوژی. پوهنتون کاردان نمایشگاه سالانه انجینری و تکنولوژی خود برگزار کرده. در این نمایشگاه در حدود 22 پروژه علمی و فنی توسط محصلای پوهنځای کامپیوتر ساینس و پوهنځای انجینری سیول آماده شدند و پروژه ها در بخش های مختلف ساختمانی و تکنولوژی طوری هستند آماده شدن که کاربردی می باشند و در حوزه های مختلف میتونه راه های حل مناسب و راهکارهای دقیق برای مشکلات پیدا کنند. ما یک نمونه را از ساختمان وودن استراکچر یعنی ساختمان چوبی استفاده کردیم که به خاطر مقاومت در برابر زلزله استفاده میشه. همچنان به خاطر خواصی که چوب داره میتونه که باعث از این میشه که زلزله را دفع کنه. اولین خواصش است که سبک وزن است و همچنان دومین خواصش است که خاصیت دیفارمیشن و یا خاصیت فلکسیبیلیتی داره، یعنی از خود تغییر شکل میده و این باعث میشه که زود نشکنه. د یادونې وړ دی چې د هیواد په خصوصي پوهنتونونو او ښوونځیو کې د نظري زده کړو ترڅنګ عملي کارونو ته هم ځانګړې پاملرنه کیږي چې د زده کړو په بهیر یې رغنده اغېز کړی دی.